کوم څه چې دوی وایي د هغه دپاره چې دوی کومه لاره انتخاب کړې ده هغه لاره غلطه ده. د کام په حالت کې بدلون نه دی راغلی، بلکې دا کام نور د غلامۍ کندې ته لوېدلی دی. د هغه خلکو په حالات کې بالکل بدلون راغلی دی. دا وخت پښتون ژغورنې غورځنګ په دا دویم پړاو کې تقریبا روان دی چې موږ دغه کام سره رامنظمه کوو، او چې کله دغه کام رامنظمه سو ستا دویم پړاو هم پای ته ورسېدی، بیا دریم پړاو دی پر دې وطن باندې ننګ کول، دښمن شړل، خپلواکي ګټل. دې پارلمنټ ته نه ځو، د دې پارلمنټ د لارې موږ دا کام ته ګټه نسو راوړلی. کامل لښکر راټولوو، منظمه کوو او بیا خپل هدف ورته ښیو چې دغه ستاسو هدف دی، د دې دپاره هلې ځلې کول دی. پنجابي یلغار کړی دی، پنجابی دلته مسلطه دی، ستا هر څه درڅه قبضه کړي دي، ته د یو غلام د مرئي ژوند کوې. داسې خلک دي له موږ سره یې تړي، لیکن هغه زموږ خلک نه دي. موږ هغه خلکو ته هم دا وایو چې دلته ډېر داسې خلک سته پر پروفایل باندې د منظور پښتون تصویر لګولی او بیا ډېر په منفي طریقه باندې لګیا وي، د خپل سوشل میډیا استعمال کوي. د ټولو تر مخه د ټول تنظیم لړخه ملک صاحب ته د استعماري زندان څخه پر خوشي کېدو باندې هرکلی وایو. تقریبا ملګرو پر هر اړخ باندې په تفصیل سره مجلسونه درته وکړل. پر خپل نوبت باندې مختصره خبره دا درته ږدمه چې الله پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې زه تر څو پورې د یو قوم حالت نه بدلوم چې تر څو هغه قوم خپل حالت په خپله نه کړي بدل. دا الله پاک په قرآن مجید کې حکم کړی دی. دا وخت چې د پښتون قام کم حالات دي یا د مشرانو چې د پښتون قام کم مشکلات ستاسو تر مخ کښېښول، نو د قرآن مجید د دې آیت په رڼا کې دغه حالات به د دې قام موږ او تاسو دغه پښتانه په خپله بدلوي. د اسمانه فرښتې نه راځي، نه نور داسې خلک یا انسانان راځي چې زموږ او ستاسو د حالات بدل کړي. اوس د دې حالاتو دپاره یو څه بنیادي شیان دي، هغه عملي کول دي، پر هغه باندې عمل کول دي، او بیا دا ممکنه ده چې موږ د دې قام حالت بدل کړو. یوه لاره یې دغه ده، لکه مشرانو چې دلته په تفصیل خبره پر وکړه چې دلته د دې قام د حالات د بدلولو په بهانه ډېر خلک راوتلي وو، نن هم سته په میدان کې سیاست کوي. د هغو هم دغه بیانیه ده چې موږ د دې قام حالت بدلوو. خو که موږ دغه تېر 80 کاله راواخو ویې ګورو، د قام په حالت کې بدلون نه دی راغلی، بلکې دا قام نور د غلامۍ کندې ته لوېدلی دی. د هغه خلکو په حالات کې بالکل بدلون راغلی دی. هغه د لوی لوی بنګلو مالکان سوي دي، هغه د لوی لوی جایدادو مالکان سوي دي، هغه په بار کې ډېر لوی لوی جایدادونه کړي دي. د دوی حالت بالکل بدل سوی دی او د قام په حالت کې بدلون نه دی راغلی. نو د هغه وجه چې شي ده، هغه په بیانیه او په تګلاره کې تضاد دی. کوم څه چې دوی وایي د هغه دپاره چې دوی کومه لاره انتخاب کړې ده هغه لاره غلطه ده. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ په وجود کې راتلل هم غټ وجوهات یې دغه و چې دلته یو ډېر لوی سپیس پروت و، دلته خلکو چې څه ویل هغه یې کول نه، دغه قام پر یو چپه لار باندې روان و. نو پښتون ژغورنې غورځنګ په وجود کې رالی او دې قام ته یو بیانیه کښېښوله او بیا یې د دې بیانیې لپاره یو تګلاره کښېښوله چې هغه بیانیه دا ده د دې وطن واک و اختیار ګټل، او تګلاره یې دا ده چې وروره دې پارلمنټ ته نه ځو، د دې پارلمنټ د لارې موږ دا قام ته ګټه نسو راوړلی. کامل لښکر راټولوو، منظمه کوو او بیا خپل هدف ورته ښیو چې دغه ستاسو هدف دی، د دې دپاره هلې ځلې کول دی. نو د دې دپاره 3 بنیادي شیان دي. په کار دا دی چې زموږ هر ملګری په دې باندې ځان پوه کړي ته چې د قوم د خپلواکۍ دپاره راپاڅېږې، خپل قوم د دې غلامۍ څخه خلاصوې. نو اول دا دی چې هغه کومه ستا بیانیه ده، ته به قوم ته خپله بیانیه ایږدې چې زما دغه بیانیه ده. د قوم تر هر ځوانه پورې به خپله بیانیه رسوې، تر هر مشره پورې به خپله بیانیه رسوې، تر هرې خور به خپله بیانیه رسوې، د دې وطن تر هر وګړي تر هر کوره پورې به خپله بیانیه رسوې.
دا وخت په دغه تیر 8 کاله کې پښتون ژغورنې غورځنګ تقریبا خپله بیانیه د پښتونخوا وطن تر هر وګړي پورې رسولې ده چې دا وطن غلام دی، پنجابي یلغار کړی دی، پنجابی دلته مسلطه دی، ستا هر څه درڅه قبضه کړي دي، ته د یو غلام د مرئي ژوند کوې. دا اول پړاو دی، دا تقریبا په اخري مرحلو کې دی، تقریبا هر پښتون په دې پوه دی. نو د دې بعد دویم پړاو بیا دا شروع کیږي چې تا خپله بیانیه د کام تر هر وګړي پورې ورسوله. بیا په دویم پړاو کې به ته دغه کام را منظمه کوې، یو منظمه تنظیم به ورکړې چې تر څو تا منظمه تنظیم نه یې ورکړی بیا هم ډېره مشکله ده چې ته خپل هدف ته ورسېږې. منظمتیا انتهایي ضروري ده. دا وخت پښتون ژغورنې غورځنګ په دا دویم پړاو کې تقریبا روان دی چې موږ دغه کام سره را منظمه کوو، او چې کله دغه کام را منظمه سو ستا دویم پړاو هم پای ته ورسېدی، بیا دریم پړاو دی پر دې وطن باندې ننګ کول، دشمن شړل، خپلواکي ګټل. اسانه خبره ده. نو اوس دا وخت موږ په دویم پړاو کې یو. زموږ د هر ملګري دا ذمهواري ده چې اول به دی نظم، ضبط، ډسپلن په خپل ځان کې راولي، او بیا به یې کام ته ښیي، خپل ملګرو ته به یې ښیي. که چیرې موږ داسې وکړو چې بیانیه خو پر خپل ځای باندې صحیح ده او په موږ کې ډسپلن نه وي، نظم و ضبط نه وي، بیا هم دا کام پر موږ باور نه کوي. هغه وایي دا خبره خو صحیح ده، در سره منم یې، خو ستا دا ناستې ولاړې ستا حرکاتو ته چې زه وګورم زه باور نه سم کولی چې دا کام د دې ستورو څخه خلاص کړي. نو موږ په خپل ځان کې هم ډېر بدلون راولو، ډېر سنجیدګي به په ځان کې راولو، په خپلو خبرو کې به ډېر احتیاط کوو، په خپله ناسته ولاړه کې به ډېر احتیاط کوو. خپل کردار به دا کام ته داسې وښیو چې د دې کام باور وګټو. ولې چې دغه کام په دا تیر 80 کالو کې دومره دوکه سوی دی چې اوس دغه کام ډېر زیات احتیاط کوي. نو موږ به په خپل عمل، په خپل کردار باندې د دې کام باور ګټو. موږ به د ځانه یو پیور سچا حقیقي سیاسي کارکنان جوړو چې موږ باید د کام په هر ستونزه خبر هم یو، د کام روایات هم وپالو، د کام دود هم وپالو، د کام دستور هم وپالو، او په خپل عمل باندې دا کام ته ورثابته کړو چې واقعي د دې کام ناتار اوس د داسې خلکو لاس ته لوېدلی دی چې انشاءالله هغه به دا کام خامخا تر یو منزله پورې رسوي. نو د دغه دپاره به زموږ هر ملګري محنت کوي. خاص کر دا یو خبره بیا کوم، دلته د کوټې د ډسپلن څانګې ملګري ناست دي، په مرکز کې هم موږ پر دې باندې بار بار خبره کړې ده، اوس هم په روانه ده. په صوبه کې موږ پر دې شي ټینګار کوو چې زموږ ملګري به په هر حواله باندې ډېر یو مثبت رول ادا کوي. که هغه د سوشل میډیا استعمال وي، که هغه په دغه علاقه په دا معاشره کې یو ناستې ولاړه وي، زموږ ملګري باید په خپل کردار باندې نمایه وي، ښکاره وي. داسې نه لکه دلته ځینې داسې خلک دي له موږ سره یې تړي، لیکن هغه زموږ خلک نه دي. موږ هغه خلکو ته هم دا وایو چې دلته ډېر داسې خلک سته پر پروفایل باندې د منظور پښتون تصویر لګولی او بیا ډېر په منفي طریقه باندې لګیا وي، د خپل سوشل میډیا استعمال کوي. په کار دا دی چې دوی پلټنه وکړي. داسې ډېر خلک سته چې هغه تصویر د منظور پښتون، د علي وزیر، د ګیلمن، د ارمان لوني، د عارف افغان یا د پی ټي ایم د یو بل ذمهواره کس تصویر ولګوي، خو بیا کار دی بل ځای کوي. دا له موږ سره نه دي. زموږ ملګري د خپل کام په بیانیه پوه دي، هغه په خپل تنظیمي ډسپلن باندې پوه دي. خو که بیا هم یو ملګری په غلطي کې داسې یو حرکت کوي، نو د ذمهوارو ملګرو دا ذمهواري جوړیږي چې هغه ملګري پوه کړي چې دا زموږ لاره نه ده. او که یو څوک ارادتن کوي، شعوري توګه کوي، بالکل پکار دی چې د هغه خلاف کاروایي وسي چې هغه کم تنظیمي او عیني کاروایي ده. نور ستاسو وخت نه اخلم. ملګرو ډېر په تفصیل مجلسونه وکړل، تاسو هم ستړي یاست. که ژوند و بیا به په دغه غونډو کې سره مخامخ کېږو، بیا به خپل مجلسونه کوو. یو ځل بیا د ټول تنظیم لخوا ملک صاحب ته هرکلی وایم. خدای پاک ستاسو د ټولو لمنې همیشه د ګلونو ډکې ساتي. ډېره مهرباني.